السلام علیکم څنګه دوستانو خیر ټیک ټاک نو زه تاسو داسې شخصیت سره ملاوم چې په تعلیم کې په ټول ورلد کې په 1 نمبر باندې راغلی دی او دې شخصیت پسې تقریبا موږ یو میاشت ګرځېدو د یو میاشت ګرځېدو نه بعد د مهنت سیله موږ ته میلاو شو چې دا کس موږ سره میلاو شو او نن به زه تاسو ته د دې کیمرې په سترګه باندې راولم نو تاسو به دا کس په خپله وینئ دا ډېر ناموړ شاعر هم دی او ورسره خطرناک هم دی نو موږ ورسره ډېر په یاره میلاو شو خو د الله پاک رحم دی چې اجازه ترې راته راکړو او راته وویل چې بلکل تاسو موږ سره میلاوېدی شئ نو تاسو اوس زه هغوی سره میلاوم راځئ هغه ناموړ شخصیت ووینئ او د هغوی نه به یو څو سوالات هم کوو ستاسو چې کوم سوالات یا هغه سوالات موږ ته رالیږلی شي د دې ناموړ شاعر نه به موږ شاعري هم اورو د ده نه به سوالات هم کوو او باقي به تاسو چې دی دا د کیمرې په سترګو ووینئ راځئ چې هغوی سره میلاو شو دا دی ناموړ شاعر او یو ناموړ شخصیت السلام علیکم وعلیکم سلام سلام په ماله پکارو دې نه وره اندازه لګي چې دا یو ښه سړی هم دی که نه خطرناک سړي سره ښه سړی هم دی ځکه چې سلام یې په ړومبي ځل واچو ځانګړه پرېتول اوس کونډه ورکوي خو موږ به دغه سیټ ته لږ خیال نه کوو ځکه چې بیا دا ویډیو زموږ نه ګډه وډه کېږي ښه جي تاسو څنګه یې جي طبیعت هم ښه دی جي خیر دی جی خپل الوای نور جي حال احوال هر څه برابر دی شکر دی شکر دی چې هر څه برابر دي نو بس دا غټه خبره ده که نه بالکل موږ خو ستاسو جي ډېر غټ نوم اورېدلی و ستاسو شاعرۍ باره کې موږ ته چې دی اوازې راغلې وې موږ وی چې دې کس سره به موږ څنګه میلاویږو نن چې دی تاسو موږ ته په خپله اجازت راکړو ډېره مهرباني هېڅ خبره نه جي مهرباني نو تاسو په تعلیم کې موږ دا هم اورېدلي دي چې ورلډ هم کلاس کړی دی بالکل دا خوا دی او تاسو تعلقات د کوم ځای سره لرئ او خاص د پېښور یې بالکل او اوس په کراچۍ کې دا ټایم شاباس جی نو تاسو د تعریف محتاج نه یې موږ ستاسو تعریف کولی نه شو هغه الفاظ زموږ په دې خوله کې نشته چې موږ په هغې لکه ستا تعریف وکړو که نه موږ به تاسو نه یو څو سوالونه او یو څو شعرونه هم اورو خو پیله به په سوالات باندې راشو صحیح ده نو ستاسو څنګه خوښه ده بالکل صحیح ده تاسو ته منظوره ده بالکل ښه جي نو یو سوال زموږ چې دی نو د عوامو زموږ د خلکو د طرف نه تاسو ته یو سوال دی چې دوی نه یو وړوکی شان سوال وکړي صحیح ده چې د قائد اعظم کله پیدا شوی دا واړه سوال ما نه مه کوئ خو په هر حال بیا هم د دې خلکو دپاره ووایي د خلکو زړه دپاره ووایي ضروري دی لکه ضروري دی دا ورته ووایي چې قائد اعظم کله پیدا شوی او کوم ځای کې پیدا شوی اصل خبره خو داسې ده که نه چې کله قائد اعظم پیدا شو نو هغه ټایم زه نوم پیدا شوی دا څه وایي بالکل ستاسو عمر څومره دی جي د عمر تقریبا 50 کاله پورې رسي ماشاءالله ستاسو عمر 50 کاله دی او ستاسو د مخکې چې دی اوس همغه چپړوالی نشته ده ګوره دا ورزش ته ایکسرسایز وایي صحیح صحیح ښه جي نو تاسو څه کوئ دا مونږ هسې رن ورته وایي رننګ هغه کوو او روزانه پیدل ګرځو رننګ څه ته وایي جي دا منډې ته وایي انګلیش کې بل جي تاسو نه به یو څو شعرونه هم اورو ځکه چې دا ویډیو په اختتام باندې روانه ده صحیح ده نو موږ ته یو دوه درې شعرونه داسې ووایي چې د عوام پرې خوشحاله شي شعرونه په فلو حال کتاب باندې ورک شوی شعرونه مبارک شه خدای مو بخښه بیا خو په خیر اړیږي مهرباني جي تاسو سره ډېره مزه وکړه نه څه شعر شته نه زه قائد اعظم سوال جواب